بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 11 دسمبر کال 2015 چې د پنجشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسې په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې برنامه کې ډیر جالب خبرونه دي. بیا دوه خبرونه داسې دي چې د افغانانو به ډیر زیات خوښ شي، د هغې د زړه اخې به پې وځي. بل دا دی چې پاکستان یا خیبر پختونخوا او بلوچستان او کراچۍ او په پنجاب په څلورو ځایونو کې ډېر لوی بریدونه شوي دي، لوی حملې شوي دي، ډېر زیات تلفات اړول شوي دي. دا هم ډېر جالب دي. په نړیوالو سټیج کې هم جالب خبرونه درته لرم. په عین حال کې دوستانو کافي زیات کومنټس نن کړي، بیا هم کم 400 ته رسېدلي. نو د هغې جملې نه مې یو څه پوښتنې راواخیستلې چې هغه دې برنامه کې نه ځایېږي، ځکه چې دلته ایله ده بین المللي مسایلو باندې به خبرې کوم. د پښتنو لپاره به بله برنامه جدا وکړم، ځکه چې یو څه پوښتنې مې هملته ځواب کړلې، یو څه پوښتنه مې بلکل راوانغېښتې، ځکه تکراري دي. تکراري پوښتنو ځواب بیا نور نه ورکوم، ځکه چې بار 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 نور سړی خسته کېږي. نورو لپاره ښه دا ده چې دوستان لاړ شي خپله زما برنامې وګوري او هلته خپل جوابونه واخلي. چاته چې ما جواب ورنکړه هغه دې پوه شي چې د هغې پوښتنه تکراري ده. 12 پوښتنې مې راخیستې که په هر پوښتنه 2 دقیقې خبرې وکړم نو برنامه 40 دقیقې بله پې جوړېږي، او که 3 دقیقې خبرې وکړم نو د نیم ساعت نه څه کم 1 ساعت ته خبره ځي. نو د دې اساس باندې هغه جدا کوم. اوس راځو خپل د سیمه ییزه او نړیوالو خبرونو ته. دوه جالب خبرونه دي، ډېر ښه دي، په غور سره ورته غوږ شئ. یو خبر دا دی چې عاصم منیر باندې حمله شوې ده او کې ویل کېږي چې زخمی دی او د زخمی کېدو له وجې نه بستر شوی دی. دویم خبر دا دی چې دا دواړه ناتایید شوي خبرونه دي. دویم خبر دا دی چې نه، حمله پرې نه ده شوې، قلبي حمله پرې راغلې ده او د قلبي حملې په له وجې نه دی بستر شوی دی. که هر حالت وسی ما ته دا هماغه بهانه ښکاري چې د پوځ کې دننه هر څه حرکت چې دی ځکه چې دا سړی ویل کېده چې دماغي توازن هم سم نه دی او مطلق العنانیت غواړي او یو جنون حده پورې خودپرستي او دا لري. نو کېدای شي د اردو کې دننه دی ما تاسو دا هم ویلو چې د دی نه امریکایان هم خوشحاله نه دي. د ایران په بابت چې کومې وعدې دې کړې وې هغې کې ناکام شوی دی. د افغانستان په هکله چې کومې وعدې کړې وې هغې کې ناکام شوی دی. نو فکر کوم چې هر څه واقع چې د دننه کار دی او د بیروني لاس پکې ضرور دی. نو نتایج به ډېر ژر موږ تاسو ته معلوم شي. انشاءالله چې خدای وکړي چې دا خبر تصدیق هم شي، تایید هم شي، نو بیا به موږ تاسو په دې باندې د یو پیاله چای پې باندې کېږي چې بیا سړی په حساب په سرینا کې یو پیاله چای پې وڅکي، او که سرینا کې نه څکي نو په د میریټ اسلام آباد کې چای څکل پې لازمي دي. دویم ښه خبر دا دی چې ما تاسو پرون دا ویلو چې د دوو غټو قدرتونو یو قدرت د پاکستان کې د دغه بدلون کې لاس درلوده، او ما تاسو ویلو چې وزیر داخله محسن نقوي هلته تللی دی، خو دا معلوم نه دی چې انګلستان ته تللی که امریکې ته تللی. خو خدای ته وګوري چې نن میډیا یو قصه افشا کړله او د هغې قصې په د بابت باندې دا موږ ته معلوم شو چې محسن نقوي چیرته و او کوم مملکت دې مسله کې ګوتې وهلې وي. محسن نقوي نن په لندن کې د پولیسو د خوانه موټر ودرول شو او موټر د بم په شک باندې چې تروریستي دغه د اقدام دی متوقف شو او د بم سکواډ راغی. د موټر ورته دغه په حساب انویسټیګیټ که تحقیق که تفتیش که د په موټر کې ناست و، د هم د تفتیش لاندې راغی او دا یعنی د پاکستان وزیر داخله د تروریزم په دغې باندې شک لاندې د انګلستان د پولیسو د تحقیق لاندې راغی. دا د دوی حیثیت، دا د دوی هغه مقام چې ځان ته اتومي قدرت وایي، حتی وزیر داخله د تروریزم. آیا تاسو فکر کوئ چې د انګلستان حکومت دومره دغه د غافله دی چې هغه نه پوهېده د موټر کې څوک ناست دی؟ آیا دونه استخبارات د انګلستان ضعیفه ده چې هغې په دې نه پوهېدل چې دی د چا موټر تعقیب کوي او آیا دی کې رښتیا هم بم یا څه به یي که به نه. نو ګورئ د شاته هم لویې لوبې دي. دا د تحقیر کولو یوه طریقه ده
چې یعنې ستاسو وزیر هم چې دی په ترهګرۍ کې لاس لري او که زموږ د وجود لپاره خطري بیا چا د وزیر پروا هم نه لرو موټر ورته ودرو تحقیقات پکې کوو. نو دوی په افغانستان باندې تهمت وایي چې په افغانستان کې ترهګري ده، خپل وزیر داخله په ترهګرۍ کې تحقیقاتو لاندې کېږي. دا د دوی حیثیت دی. پاکستانیان باید خپل په حیثیت باندې وپوهېږي او د ده نه زیات ګلم نخپې اوچتې نه کړي. راځو درېیمه برخه هم د پاکستان په هکله ده. په پاکستان کې یعنې 4 ایالته دي: کراچي، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا او 5م دغه چې دی اخو ګلګت بلتستان دی، کشمیر دی. په 14 حملې شوي دي په بلوچستان، خیبر پختونخوا او په پنجاب کې، او په دې کې ډیر زیات تعداد کسان وژل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې 15 کسان چې په هغې کې 15 کمانډو دي او 10 نور عادي نظامیان دي، دا وژل شوي دي. په بلوچستان کې یو 3 بریده شوي دي. یو برید په مستونګ کې شوی دی، یو برید په مند کې شوی دی، بل برید په کوټه کې شوی دی. په دې بریدونو کې 11 تنه وژل شوي دي او 1 تن ترېنه په نظامي ژوندی نیولی دی ازادي بخونکو، او 3 ازادي غوښتونکي هم په شهادت رسیدلی دي چې د هغې نومونه دي: قاسم ارمان بلوچ، مشهور په حرف د الماس، دا د خدا مارې یعنی ووهه، دی ورته لقب ورکړی، مشهور په ریحان، او سیغه بلوچ په مشهور په ګنجال جام باندې. دا 3 تنه په دې جنگ کې خپل ژوند د ازادۍ په لاره کې قرباني کړی دی. نو په نتیجه کې 11 پنجابي پوځیان وژل شوي دي، 1 ژوندی نیول شوی دی. همدارنګې په پنجاب کې هم غټ عملیات ترسره شوي دي، د هغې په نتیجه کې 10 تنه نظامیان وژل شوي دي، زیات تعداد نور ټپیان دي. او په کراچۍ کې هم همداسې برید شوی دی، پوځیانو ته پولیسو ته ضرر رسېدلی دی، وژل شوي دي او ټپیان شوي دي. په همدارنګې په بلوچستان کې د ازادي غوښتونکو خپل په دغه کې ویلي دي چې د بلوچستان کې نور د پاکستان نظامیانو ته اردو ته ځای نشته دی، دوی باید له دې سیمې نه ووځي او زموږ سیمه د خپل د پوځ نه باید پاکه کړي، که نه په دغه رنګ چې اوس وژل دا رنګ به دوی وژل کیږي. همدارنګې په کراچۍ کې په سند کې د سندودش حرکت دوباره ژوندی شوی دی. په جامشورو کې دوی لوی تظاهرات او مظاهرې کړي دي او خپل د ازادۍ غوښتنه کړې ده او بینرونه او بیرغونه اوچت کړي دي او د پاکستان بیرغ ته اور اچولی دی او د خپل د ازادۍ شعارونه یې ورکړي چې خپل ازادي غواړي. دا دی د سندودش د واقعې لپاره لوی اقدام. همدارنګې پاکستان له دې خوا نه سخت تشویش کې دی چې د افغانستان ډرون له کمه کړل. بل ورته دا دغه پیدا شوی دی چې ویل کېږي چې دا ډرون افغانستان په خپله جوړ کړي دي او دا ډیر سریالسیره موثره په رادار کې نه راتلونکي او ډیر دغه دي یعنی ښه رادار جوړ شوي دی. وایي چې د افغانستان په خپله جوړ کړي دي. که افغانستان دا جوړ کړي خو بیا په موږ باندې د الله شکرانې نفلم بالکل واجب کیږي چې دا باید وکړو او د الله حضور ته خیرات به هم کوو. که دا شی شوی او دا د اسلامي امارت کوم مشر تایید کړي چې او ډرون موږ جوړ کړي دي، نو موږ افغانان به ټول باید شکرانې نوافل ادا کړو چې افغانستان دې ته توانایي پیدا کړي چې خپل ډرون جوړ کړي. خو دا خبر د پاکستانیانو د خوا نه دی چې افغانستان ډرون جوړ کړي دي او د دې ډرون نه د پاکستان خلاف کار هم اخیستی دی او دا پاکستان ته د تشویش وړ ګرځېدلی ده چې که چېرته دوی دا ډرونونه ولري او جوړولی وشي نو د پاکستان لپاره د افغانستان باندې لاسبری او برید کول به پس له دې ډېر زیات ستونزمنده مسله وي، دا به اسانه کار نه وي. راځو په نړیوالو موضوعاتو کې د ایران، سعودي او د چین ترمنځ 3مه ناسته په تهران کې کیږي. دا اصلا دا اوله ناسته په یعنی 3 کاله مخکې شوې وه، په 1401 کې هم شوې وه، ځکه اوس 1404 دی. او د چینایانو په پیکینګ کې د ایرانیانو او د عربستان سعودي ترمنځ مصالحې کار کړی و او هغه دوی ترمنځ چې کوم یو فاصله وه کم از کم د 1994 نه یعنې د نن نه 10 کاله مخکې
په د دې مصالحه په 1401 کې بیا چینایانو وکړله. اوله ناس په بیجینګ کې شوې وه، دویمه ناس په 2023 کې په سعودي کې شوې وه، اوس درېیمه ناس په تهران کې کیږي. او د دې مسایلو لپاره دا دغه کړی، درې واړو ملکونو دغه کړی چې د اسرائیلو حملې په اسلامي ملکونو په دې سیمه کې باید کاملا بند کړلی شي، د اسرائیل مخه دې ونیول شي، کنه سیمه به په داسې په اور کې سوځي. نو دا ناسته هم ډیره زیاته مهمه ناسته ده. یو بل خبر و چې ما تاسو ته په 6 د دسمبر کې درکړی و، چې هغه مې تاسو ته ویلي و چې روسیې خبرداری ورکړی زلنسکي ته چې دی به خپل قواوې شاته نه کړي، دی به دنباس په مکمله توګه ونیسي دا ښار. او که تاسو یا چې د هغه نه مخکې ما یو ورځ خبر ورکړی و چې ډونالډ ټرمپ زلنسکي ته ویلي دي چې زما د صلح د معاهده ومنه، که نه دنباس دې د لاسه ځي. یعنی ټرمپ هم ورته دا وارننګ ورکړی و. نن هغه خبر دا دی چې روسیې دنباس ښار مکمل توګه خپل په خاوره کې ضم کړ او اعلان وکړي دا د روسیې د خاورې حصه ده او دا مکمله توګه باندې دوی ونیوله. او په دې توګه باندې ټرمپ چې څنګه دې ته پیشبیني کړې وه، که دنباس یې درنه ونیوه نو نور ختمې. په همدې اساس ټرمپ ویلي دي چې نور یوکراین ته به پیسې هم نه ورکوي، او ممکنه ده چې د زیلنسکي خبرو ته نور غوږ کېږدي، او که دی چې کوم پلان لري خپل پلان به مخې ته وړي. یعنې معنی دا ده چې زیلنسکي نور آوټ دی، او امریکا چې دا کوم پلان د روسیې سره امضا کوي، ځکه امریکا هم په دې یریږي چې کاملا یوکراین د روسیې لاسته ونه لویږي. ښه به دی چې معامله وشي، چې څومره یې نیولې هغه به یې نیولي، نور خو ترې نه بچ کړلی شي. بل خبر دا دی چې ترکیې وړمه شپه د شپې په تیاره کې، یعنې نیمه شپه په سوریې باندې برید کړی دی. دا د حلب د شمال د خوانه په 3 ښارونو باندې برید شوی دی، افرین، کوبانی او راس العین باندې حمله شوې ده. او دلته د ویل کېږي چې دی ویلي دا د کې پی کې یعنی د کردستان د ازادي غوښتونکو په کوم ډله باندې دوی برید کړی دی. او د دې برید د مرستې لپاره همدارنګې د سوریې یعنی د الجولاني ډله هم د ترکانو مرستې ته ورغلې ده. او ویل کېږي چې د دیروزور په سیمه کې هم سوریې خپل ټانکونه او قوا وړي دي، تر څو هم د دوی سره مرسته وکړي، او هم د القصد یعنی د دیموکراتیکو قواو چې په دغې سره معاهده کړې وه پروسه کال نه دا سکال مارچ کې لکه چې فکر کوم کړې وه د همدغې الجولاني حکومت سره، او د دې منځګړیتوب ترکیې کړی و. نو اوس ترکیې ورته اخطار ورکړی دی چې که چېرته ته خپل معاهدې ونه درېږي، نو په تا باندې به برید کوو او تا به هم له منځه وړو. ته باید د مرکزي حکومت د سوریې سره کښېنې او خبرې وکړي. د القصد ته دا خبره کړې ده او قصد ته دا اخطار ورکړی. بل خبر د سوریې نه دا دی چې د سوریې په مرکز یعنی پلازمینه کې دمشق کې 3 لویې چاودنې شوي دي، اوازونه اورېدل شوي دي، تفصیلات نور چا لاسته نه دي ورغلي. همدارنګې یوکراین ادعا کړې ده چې د روسي یو لوی نظامی جهاز یعنی الوتکه یې وهلې ده چې دا انتونوف 22 دی، او دا د یوانوف په سیمه کې راپرځول شوې ده. 7 تنه د پیلوټان او کارکونکي پکې وژل شوي دي. روسان دا وایي چې دا زلنسکي دوی نه ده وهلې، دا طیاره ترمیمېدلو نه بعد په حساب د چیکینګ پرواز په حالت کې وه چې ودغه دا یعنی جوړه شوې ده، ترمیم شوې ده، ځکه دا غټه نظامي تیاري دي انتونوف 22. د انتونوف 40 نه د ښکته دي، هغه چې دي لوی دي، دا نظامي دي. نو دا تیاره هغې وایي چې په خپله په دغه پرواز د ټیسټ پرواز په حالت کې چې هغه د ټیسټ په ساحه کې ولوېدلی ده چې هلته د خلکو د اوسېدلو ځای نه دی او هغه ځای اواره دی. نو دا ولوېدلی ده او 7 تنه سرنشینانې یعنی پیلوټان او کارکوونکي او انجینران چې پکې وو هغه هم پکې وژل شوي دي. بل نړیوال خبر دا دی چې د روسیې او د چین فضایي مانورې دغې ترسره کړی دی، د سویلي کوریا یا جنوبي کوریا تر څنګه پورې 7 روسي تیارې وي په دې کې او 2 چینایي تیارې وي. 9 تیارو یو ځای هلته مانور کړی دی. د کوریای
جنوبي د سرحداتو ترڅنګ دی تللی دي. بیا د هغې کوریا جنوبي تیارې هم را الوتې دي، خو هغې دا ویلي چې دی سرحدات لا نه کراس کړي، مخه نیول شوې ده او دا جهازونه بیرته تللي. دا مانور ولې روسانو او چینایانو په ګډه باندې کړی دی؟ بیا 7 تیارې جنګي روسي وی او 2 پکې چینایي وي. د دې دی دا دغه کوي چې د ده په سیمه کې حتما څه لوبه ده چې دوی دا مانور په کوریا جنوبي خو د امریکا نظامي اډه ده او د دغې مخالفت د کوریا شمالي سره دی. نو د دې لپاره چې چینایانو او روسانو څنګه دلته د مانور کړی دی، د ده توضیحات لا نور نه دي ورکړل شوي. او همدارنګې د قدرمندو خویندو نه چې یو 3 خویندې نورې زموږ په صف کې نن اضافه شوي دي او نور هغه مخکنۍ خویندې دي چې بیا هم خدیجه ثنا خور پکې یو ښه مضمون لیکلی دی چې زه ټول دوستانو ته وایم لاړ شئ هغه ولولئ. ډېر ما خپله وکته، ډېر ښه پوینټونه پکې اوچت کړي دي، ډېر مثبت پوینټونه دي. هغه دوستان دې ولولي او د هغې نه دې ګټه واخلي. او زه د خدیجه ثنا نه مننه کوم چې ما لپاره علیحده پیام را لیږلی دی، زما د کارونو ستاینه یې کړې ده. الله دې دوی ته اجر ورکړي. همدارنګې زرغونه آر، ثنا امان، مدینه، دوی هم او لیلا خالقی دوی هم کومنټسونه لیکلي دي او د دې ټول نه مننه کوم. نوي خویندو کې کلثوم، صفیه زهیر، مریم سربلند او مریم سربلند هم زما د برنامو نه ستاینه کړې ده او ویلي دي چې ښه خبرونه او ښه دغه نقاط پکې راوچتېږي او د دوستانو پوښتنو ته هم ځواب ویل کېږي. نو د دې ټولو نه مننه کوم او د نورو دوستانو پوښتنو ته به په بله برنامه کې ځواب ورکړم، ځکه دلته دا برنامه اوږده شوله، بیا دوستان خسته کېږي، برنامې نه اوري. اوس هم چې برنامې اوریج زما اوریدل کېږي د 9 دقیقو پورې اوریدل کېږي، 9 دقیقو نه زیات، لکه چې دوستان حوصله نه لري. نو په همدې بابت دغه برنامه دلته ختموم. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو پروردګار عالمان باندې سپارم. برنامه خوښه کړئ، شیر کړئ او دوستانو ته هم شریکه کړئ، زنګوله ووایئ. وما علینا الا البلاغ.